د یو سرتیري مور د هغه له شهادت وروسته څنګه ولې مړه شوه. ویډیو تر اخره وګورئ چې خبر شئ. موږ بار ویلي دي چې د هغې سولې بیا څه فایده ده چې له هغې مخکې د سولې زرګونه ارمانجن د خاورو لاندې شي او کورنۍ یې د تل لپاره د غم په ټغر کینی. که یو 2 میاشتې مرګونه ودرېږي نو څه به وشي؟ خلکو فکر کولو چې د طالبانو د بندیانو د خلاصون سره به طالبان خپلې حملې کمې کړي او تر سولې به وینه ودرېږي، خو حملو او مرګونو لا زور واخیست. نو تازه خبر دا دی چې پروان ولایت کې یوې میرمن چې د موسی په نوم زوی د افغان پوځ سرتیری و او 2 ورځې مخکې غزني کې په شهادت ورسید. د زوی د مرګ خبر تر اورېدو وروسته یې ځای پر ځای ساه ورکړه. د یادې میرمنې زوی چې موسی سالنګي نومېده 2 ورځې مخکې غزني ولایت کې د طالبانو د برید پر مهال په شهادت ورسید. د ملي اردو د شهید شوي سرتیري جنازه نن سهار د پروان ولایت سالنګ ولسوالۍ ته رسیدلې چې نن یې خپل مور سره یو ځای او یوه سیمه کې خاورو ته وسپاره. د سیمې خلک وایي چې د ملي اردو د شهید شوي سرتیري مور باندې د زړه حمله راغلې وه. خلکو ویلي 2 اونۍ وروسته د ملي اردو د یاد شهید شوي سرتیري د واده مراسم وو او ترتیبات هم ورته نیول شوي وو. دا فقط د یو زوی او یوې مور کیسه نه ده، دلته همداسې او له دې دردونکې پیښې هره ورځ ترسره کیږي. د سولې دښمنان د سولې نه د واک په لټه کې دي او د خپل واک لپاره د غریب د اولادونو په سرونو سودا روانه ده. درنو لیدونکو ډیره مننه چې دا ویډیو تر اخره ولیدله. که زموږ د یوټیوب چینل سره نوي یاستئ نو زر تر زر سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ نورې ویډیوګانې هم وګورئ. تر بیا بلې ویډیو الله مو مل شه. ښه وخت ولرئ.